السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب په خیر علي. کور دې خپل دی؟ دا حاجي صاحب کور خو خپل نه دی، د کریم دی، خو الله پاک ته څوک د کرې د کور وساتي، ځکه چې کور کې به ښه سیټینګ به پکې وکړي، مالک پې راشي وي دې ته زما لور کډه راوړي، بیا به مې ټکوي ورته وایي ورګه مه ټکوخه. ولې؟ والله دې ته خو مې غزوم را روان دی، هلته ورسره خواښې جنګ کړی، نو دا قصې قطاري پکې، بس الله دې هر څوک د کرې د کور وساتي. څه کار کې؟ خپل کار کې که پردی کار کې؟ دا حاجي صاحب به زه خو مزدوري کوم، 300 روپۍ دا پټو واده راکوي، دا خاورې مرې ولې دې پټو کې اچو، ګوډونه موډونه لونه کوو، به دغه کار دی، روزګار دی، پردی کار دی، خپل خو نه دی. ها 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 په تا زکات کېږي؟ ولې حاجي صاحب دا د اوسه پورې مې درته شعرونه ویسه، زکات را باندې ولې نه کېږي؟ د دې نه بعد هم را باندې نه کېږي څه. دا 500 والا زکات کې قبول کا، خو کور کې ورکا. حاجي صاحب دا خو ډېرې زیاتې دي که نه؟ خوښه نه ده چې بېګاله پې نمک منډی ته چکر ووامه. یعنې تا ته زه نه یم چې ته پیلوپري کې چېرته کور ته یوسه غوړي او چیني پې واله. ښه دا ټیک ده، چینو یو بوری و پکې یوسم، او که باقي پکې چېرته څه پاتې شوې که نه، یو 100 مرلې ځمکه به پې والم، که چېرته ځان نه مې پکې کور آباد کړ. یاره مرادیه په دې پټي باندې مې د اوبه لږې زیاتې کړي دي یار. یا لکه هغه 500 یې کور ورکړی که نه؟ حاجي صاحب ورکړی مې دی. یاره نیکه خو چې ثابت 520 دې راکړې وې، نو بیا به مې لخه شاک کړې وه، ټوکړې ټوکړې کړې به مې وردله که نه، خوارۍ نه به مې له خلاصه کړې وه. ګوره په 200 روپۍ هم خبره کړې ده، په 200 روپۍ کې څه شته لرې کوي وخه لږه ګزاره پکې راسه وکړه، غریبي مې ده که نه. السلام علیکم. یا لکه هغه 500 یې کور ورکړی که نه؟ وعلیکم سلام حاجي صاحب. یاره خو دا څه په مصیبت و. حاجي صاحب ورکړي مې دي، ورکړي مې، تا ته خو ما پرونه مې وویل چې ورکړي مې دي. الله دې زما زکات قبول کړي، ډېر ښه دې کړي. یا لکه ډېر ډنډه خیرات دی د اسداباد کې دغه باسط واده دی چې ورشو وله ډېره مزه به وکړي. یا لکه 500 یې کور ورکړی که نه؟ یاره حاجي صاحب دا 500 دی واله، تا خو پې زه په شرمونو او شرمولم، حجره او جومات دې ونه کته، خو 500 دې کور ورکړی او کور دې ورکړی، دا واده مات مې که. ونیسه لکه پولیس راپسې دی بچه. خدایه پاکه دا سړي خواړو ستړي کېږي نه وایي. عالمانو مرګ هم راپورې دی که څنګه؟ غل هم په سترګو نه دي لیدلې نو. ونیسه یا لکه دې سړي پسې خو ته 2-3 ګنټو نه مونږ رامنډې وو، دې خو مونږ اړوګېر نه که او که نه خان جي بچې ما سار پناه راګېس کړي دی ګې داسې ګپ خو نه دی. یا لکه دا څوک یې چې بغیر اجازت زما حجرې ته رالي؟ ښه اجازت دی. د څه اجازت؟ اوس خو دې ورم کوټه کړی دی. یاره خانو پولیس راپسې دي، پولیسو. څه چل دې کړی چې پولیس تر پسې دي؟ یاره خانو کار خو مې ډېر غلط کړی دی، د سړک په منځ کې مې د بانجانو ریړه لګولې ده، ټول روډ مې بند کړي، والله ناجیزه خو مې کړې ده. دا اخره چې پولیس شته نو تاسو به داخل په شرمونو شرمونه وې. څوک یې لکه؟ پولیس والو بار ته روزه. ښه ماما تاسو څو کسان یې؟ مونږ 2 کسان یو، بار ته روزه خبرې در سره کوو. مامانو چې 2 کسان یې خپلو کې یو بل څه خبرې کوې که نه، په ما څه کوې؟ ما د ګلو اپریشن کړی، ډاکټر را باندې خبرې بندي کړي دي.